دوستانو راسي دغه ویډیو اول وګورو. ویل کېږي دوستانو وایي دغه بس مې چې انځور درته لګونه وایي دغه هجړه یو نفر په 1 کروړ 70 لکه کلدارو د ځان لپاره واخیستل. یعنی په کفري پاکستان کې اوس هم انسانان اخیستل کېږي او پلورل کېږي. کفري پاکستان اوس هم د انسانانو تجارت کوي او دغه نظام چې د مور پلار حیثیت لري. په پاکستان کې غیر شرعي نظام حاکم دی او داسې پیښې ورکې کېږي. زه د خیبر پښتونخوا پر پښتنو باندې غږ کوم چې ویښ شئ، د خدای روی ته وګورئ، ویښ شئ، خپل ټولنه را جوړه کړئ، د دې نظام د حاکمیت څخه ځان خلاص کړئ. دا ستاسې په ملک څه حال روان دی، راویښ شئ. تاسې انسانان یاستئ، اخر ستاسې په ملک د انسانانو تجارت کېږي، د وینو تجارت کېږي. تر څو پورې به تاسې داسې ویده یاستئ، په الله قسم دی پر تاسې باندې عذاب راځي. دا څه حال دی؟ دا تاسې په کوم حالت کې یاستئ؟ ډېر د افسوس وړ حال دی پر تاسو باندې.